بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو یو محترم ورور دا پښتنه کړې د چا نستونی را نغشتي را پورته کړي د څنګهلی ښکارای نو المنځ کول څه الله الرحمن صاحب خپل فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 220 هغه لیکلي چې په داسې حالت کې المنځ کول مکروه دي چې د دلمون یا لستونی را کتکل سوي را پورته سوي. په حواله د فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 300 وای فقهاو د دې سم منع لیکلې ده چې دا دوسه د پاره سړی لستونی راپورته کی نو برته بر لستونی اعلان شوکې کچیر دی په منځ باندې ودرې دی امام سره نو داسې په عمل قلیل سره چې ډیر عمل کثیر نه وي هم د لستونی لاندې شوکولای شي. په حواله د دور مختار مارج محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 316 او دا غرنګ لیکلي دي چې کم بنین وي هغه لستونی نه لري لستونی نیمه کټ سوي داسې شټه اغوستي په هغه کې څنګه دي نو پر صفحه نمبر 228 کې لیکلي دي چې په داسې لستونی کې چې هغه نیمه وي څنګه دې ښکاروي نو په هغه کې هم منځ کول مکروه دي. مراکل فلا ما تحتوي صفحه نمبر 214 لیکن که چا منځ کې وکړي نو منځ دوباره د کولو ضرورت نشته چې دوباره منځ راوګرځي. په کار دا چې سړی په داسې جامه کې منځ وکړي چې هغه د خوشو خضوع ته ډیره ونږدې وي او ښه د عزت جامه وي بلا ضرورت په داسې نمي لستونو والا بنین کې لمونځ